څه درېندې ویلې سر کوه ټیکه ورکوي تکړه سي سر کوه هلته ستا ټول دلته خاک ورځي سر کوئ چکر نه در کوم سر کوئ که نه وایي بس دغه ځای چې دلته یې چلندو کور ته غږ نه شي ځه کښېنه راځه سر کوه سر ته څه شي کوې ته ما ځه که نه دا ما راوله ځه ځه ته مزه لاړ شه کور ته لاړ شه ځه جاړه مه لاس سپېرې ځه ځه شور مه کوه بخیر بخیر چنارګل بابا ده چنارګل بابا خیر جوړې چشته اکشنې کوې چشته داسې غوره کې ناستې تا موټر ده که د ما موټر ده تا موټر دی ما په موټر کې ته ولې اکشنې کوې اکشنې خو به زه کومه واچو واچو په دې هغه ونیسه دا واچو بخیر بخیر خیر جوړې خیر ده ویل دو ویلي هغه ونه لیدو که نه یاره زونډې ګل ونه لیدو که نه وشاته شو چې بیا پسې راته وشو دا موټر پسې راته زونډې ګل ونه لیدو که نه چې وخو مو ګوري چې موږ موټر کې چلوو که نه ونه لیدو که نه بېرته پسې تاو شو زونډې ګل ونه لیدو زونډې داسې چکارې وایو موږ خو موټر یې تړو که نه هو که نه خیر ده که نه دا موټر خو لږ راکړه که نه ورور مې شې خیر ده که نه تا زده ده زده ده اوس دا مې ده مړه خبرې وایې موټر راکړه که نه نه ویسته څه ورور مې څومره ټکي مې درپسې ووایه ښځه به چې ولې خو که رضویا خو نه سره تاویږي بیا یو ړکای چکر در کوم بخیر ولیدې ښې جوړې بخیر دغه ده که نه ولي دغه ده مونږ کور ته ورپسې روانو هغه دلته ده ښه بخیر بخیر راځئ راځئ ولې څه غواړې درې خو خو یې ښې جوړې ولې څنګه یې ښه یو خو خو یې ښه جوړې مریض خو به هم نه یې څنګه یې ښه راغلی ولا بیخي ښه راغلو ولا مونږ دا موټر مې راوباسه پوه شوې که نه موټر مې راوباسه ما چې دغه وینې دا موټر ده که دا موټر مې راوستم لږ چکر پې ووایو ما داسې زه خو کلي ته درتلم یاره ما کلي ته به چکر در ووایم پوه شوې کلي ته به د چکر وي دا خلک به مو وګوري که نه دا خلک به م لږ وګوري هغه ته دلته باغو ته راوتلی دا خو لا ښه ځای ده پوه شوې نور څنګه یې خو خو یې ښه یو وله واله که دې چې دا واړه خو به ورانې په موټر باندې کرښې کشنې کي نوی موټر هو که نه هو که نه کرښې ته پې هغه نه کي او ورور دې چېرته دا اجماله نه ښکاري بیخي خبر نه هغه مې انګلستان لندن ته لېږلی دی وره شپه راته زړه خوري د هغې ځي خوراک سره مخته نه دی پوه شوې داسې بل کوم خوراکونه به کېدي ورسره ناشنا دی ته ما ته وایې نه دغسې شی که نه دې ځوان سره مشوره نه کوې ولې هلته چې اریانا سوپر سټور ده اریانا سوپر سټور نوم یې نه دی اورېدلی په منچسټر ښار کې چې د انګلستان داسې کار به وکړي ورور به یې دا اوس ورولګي که نه منچسټر ښار کې اریانا سوپر سټور ده یو رقم خوراکونه دي کې یو رقم شیان دي افغاني پاکستاني ایراني چې څه شي دې په زړه جوړې کې دا تازه میوې چې څه شي دې په کاري هغه هلته پیدا کېږي ته خو ته وګوره زه ته دا اکاونټ راوړم ته وګورئ دا وګورئ کجورې دي کجورې ته دې پام بلا دې وه خدا به دې مخکې ما ته ویلی وې تازه بیکري تازه د بیکري سامان بیراغونه وګوره غوښې وګوره دلته ګور حلال سامان ده ټول حلال غوښ خو دې دا که ښکالي دا دومره پاس دي ما ته وویل هلته برګرې دي بیخي پې مړې دومره پاس دي او ته څه لیونی ته ما ته وایې نه داسې تازه انار د کندهار تازه انار ته خو دا ویډیو لږ وګوره که نه دا وګوره داسې سامانونه دي هر شی کې لیونی ته ساده سړی څه شي دي په کار یې که نه وچه میوه لمده میوه خوراکي توکي
وایي هر شی دي کې او حلال ته خو ته چې کار وکړه ورور ته دې ووایه چې هغلته ورشه زر پسې ورشه پوه شو خوراک دې وکړي ته خو یو پیره ورته ورشه روزانه به بیا ورخوښوې پوه شوې او ادرس یې سره ولیکه پوه شوې ادرس یې ده که نه اریانا سوپر سټور 18 بری اولډ روډ لکه 18 پخوانی سړک او منچسټر ښار او منچسټر خو دغه یې پته ده وګوره سم یې وګوره ودې که بالکل ته خو ورته ورشه که نه چې خوند درکړي په خپله ورځي به انشاءالله ضرور به ورځي خو کنه بالکل رښتیا وایې ما ماته یو ملګری دی هغه هم د اریانا سوپر سټور نه خوراک هر څه اخلي خو موږ دلته چټي ناستې موټر هم پټ هغه د خپله یې راکړی ده که نه موټر هم راوستلی ده موږ لږ چکر خو پکې وایي موږ ولي سره چټي ناست وي که نه ولي موږ دنه لاړو موږ موټر کې چې چا پوښتنه کوو ته موټر کې راغلي وو ښه ورته موټر یې راوستلی ښایسته موټر یې راوستی ښایسته موټر یې ورته راوستلی راځه چکر به ووایي ورور مې ښه خیر دی ما پرېږده ګاډي ته یې زه نه دې نیسم ورور مې نه خیر دی خیر دی هغسې پورې یو چکر راکړه خیر دی ورور مې تا زده ده زده مې ده خیر دی که نه هغسې نشته څه څوک به دې پې ویلي تن چټي زده مې ده که نه ومنه که نه خیر دی لایسنس ته سره شته نه لیسنس خو را سره نشته چټي اخته یې څه به دې څوک پې ویلي موږ په لانجه باندې ماړه وه تا سره لیسنس شته دی زه خو به یې جوړ کړم پوه شوې زما خو موټر زده ده یې جوړومه خو دا کار خراب دی باید عملي شي دا خو ښه خبره خو صحیح ده نه تا به نه یې زده ګوره موټر ته پرېږدم ګوره خو لانجه راته ونه ووت څه شي کوې ګیر کې د ګیر نه خو موټر وباسه که نه بیا چلنده وه د ګیر نه څنګه وځي دا موټره کوسه نه ده دې زده مې ته د ګیر نه بس ما اتومات چلوي تا مې نه دی چلولی دا ګیر والا خو زه ګیر نه مې تو بس اوس چلند که زه بسم الله دا نور مې زده ده خو په دې درې واړو کې دا خړه چې کومې خواته ده کوس راته وایم کوس په سال نه منې ما ویل ستا دې نه ده چټي په دروغو منې ولې خو د دې خو د دغه کلچ ده که نه ښه دا دې خوا کلچ نه مې نه ده کلچ نه مې ده ستا دې هم نه ده چټي د دې خو والا ده که نه زه اوس ورو ورو یې راپرېږده ورو ورو کلچ راپرېږده دغه ګیر درېیم ګیر دې ولګوو دغسې اول ګیر لګېږي داسې ځه ورو ورو یې راپرېږده ورو ورو درته وایم ورو ورو یې راپرېږده بیا څه خړچ ورو ورو خړچ نه کلچ ورو ورو ځه شیشه کې وګوره آرام وکړه درته وایم آرام وکړه دا چشتې ونه کوه دا چشتې خراب دي که نه خراب دي که نه نه مې دی خراب کړی په خپله مخکې ګوره کټ که خو ته کټ شیشه کې دې وکتل که ودې نه کتل مې نه کتل اوس مې وکتل اوس بیا وګوره ځه تیکه ده که په تیکې دې ورخېږه دلته ګوره په هغې تیکې دې بېرته ولم په هغې تیکې دې بچ په دې مزغو دې پې ولم تاو که اخو ته تاو ځه ورو ورو ځه ډچکې چېرته ورکړې شټرینګ مه پرېږده ډچکې چېرته موټر ته ورکړې موټر چلو موټر لورې ته ګوره اکشن یې راته مه کوه چشتې راته وکړل په دې موټر باندې ستا دې نه یې ولې بیا وایې ولې بیا دې چلاو څه اوس دې څه ستا غنډی څه کوس راته وایم کوسه زر کوس راته وایم زه چکر بدار کوم شفیلا جانه هسې بازار ته روان یو دا زموږ ماشومان دي خړ ګوري دا به هم ځان سره بوځو چکر ته راځئ بچې وخېږي د کاکا ګاډی همداله وخېږه زر وخېږئ زر دلته راځه کښېنه راځه کښېنه شابه زر که زما سره کښېنم 50 شپېته نفر پکې ځایېږي ډېر ښایسته موټر دی راځه زه هم درسره کښېنم شابه وخېږه وړاندې شه در وړاندې شه شابه وخېږه ورته دغسې دا ته در وړاندې شه زه به سره کښېنم زه به هم کښېنم وروره که خوښه دي هغه د زه په دې چت باندې کښېنم نور خو جای لاندې نشته زه په دې چت کښېنم کښېنه که کښېنې څه خو ډېر ده کښېنه
پوجي به څوک پیران به چلی لکه سي کېنه ساده سړی ځان جګه پاتې کېږي شابه دا لږ شي دا لږ شي بیخي لار ته که ته هم وایي وده ته به ورته وایې څه ډریور د کلي سره وخت کلي سره سړی وایي په موټر الله رامنډه کوي ډریور دنده خلاص نه شي ویې وایي نه بس انشاءالله بس دی بس ښه دی دغه ډریور ما کوي زه روغ ډریور ما وایي سړی خو روغ د ډریور غریب هم بېهوشه که ونیسي هسپتال ته یې